کومک او همکاري چې شوې ده د ملل متحد له طرفه او په همکارۍ د یوې مؤسسې خوا دا توضیح شوې 633 کورنۍ هر کورنۍ ته هرې کورنۍ ته $200 معادل 15,000 افغانۍ او 15 کمپلې او د ژمني البسې د ټول فامیل لپاره دا نن شروع کېږي توضیح. دغه خلک دا سیلاب ځپونکي دي او بې سرپرسته خلک دي چې سرپرست د کور ونه لري هغه کسان هغه کورنۍ پکې شامل دي. د لغمان د ټولو ولسوالیو خلک پکې شتون لري. بنسټونو باندې دا غږ ده چې لغمان یو داسې یو ولایت ده چې ډېر زیات اقتصاد ضعف حالت کې قرار لري نو همکاري ته ضرورت لري چې دوی موږ سره همکاري وکړي او دوی ته موږ ورسوو. چې د ما کور ران شوی د موږ سره دلته نغدي مرستې مخکې شي اوس بیا راغلي دي او موږ بیا دلته راغلي یو راټول شوي سره او ډېرې ښې مرستې موږ ته رسېږي. موږ آینده هم غواړو چې موږ سره کومک او مرستې ترلاسه کړو او موږ سره د ډېر کومک وشي چې کورونه وران شوي دي او ټول ډېر خراب تراب ژوند ده. هر څه ته موږ مشکل لرو، نغدو ته هم لرو، نورې خوراکي موادو ته هم ضرورت لرو. موږ سره باید کومک وکړي. وروره دغه موږ کوټه ولیدلې وه په بارانه کې انجینران صاحبان راغلل د موږ سروې یې وکوله پس له هغه نه بیا موږ ته د بخار او شیان میانې راکړل. اوس بیا زنګ ووهه ویلی سئ تاسو سره بیا مرسته کېږي. نو کوم څه خبره موږ ضرورت ورته لرو، غریبانان یو او تاسې نه دا هیله غواړو چې موږ سره مرسته وکوئ. له خوشحالۍ نه بیخي خوب نه راته او ډېر دعاګانې مې کړي. موږ ویلې چې خدای پاک دې تاسو سره ډېر ښه وکوي، ډېر خوشحاله یو. موږ په دغه ولایت ته راغلي یو دغه مرستې لپاره موږ سره مرسته کېږي او دلته موږ ته مهمات توضیح کوي. موږ دغه توضیح نه راضي او ډېر خوشحاله یو. موږ ډېرو مرستو ته ضرورت لرو. په آینده کې ژمی را روان ده، باید موږ سره دې نه ښې مرستې وشي، خوراکي مرستې وشي او نغدي مرستې وشي. ژمی را روان ده، ماشومان لرو، په دشت بیابانو کې پراته یو، په خیمو کې هم کورونه دي او پراته یو. خیمو کې کورونه مو اوبو وړي دي، په بشپړه توګه اوار دي، فصلونه مو اوبو وړي دي. موږ خوراکي مرستو ته هم ضرورت لرو او د تن جامو ته هم ضرورت لرو، قرضدار هم یو، نغدو پیسو ته هم ضرورت لرو. باید موږ سره ډېرې ډېرې مرستې وشي. یعنې سوي دي خو هغه موږ ته چې کوم شی کافي ضرورت لرو هغه نه مرستې موږ سره نه دي. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره